هغه نانبی والا خو دې لیدلی نه و ای وروره نانبی والا دلته څه کوي ته مونږه پرېږده خپل ورزش ته زه لاړ شه خپل کار وکړه چېرته ورپسې وګرځم یاره بس عجیبه خلک دي عجیبه خلک دي وروره پوه شولې پته به یې نه لګېږي زه به چا پسې ګرمه ډوډۍ رسوم کبرجن خلک دي کبرجن بیخي په خبره نه پوهېږي یا خدا ای وروره تا چا سره کار دی یو خو لاړ وسته راغلی ورزش ته مې پرېږده مړه قربان دې شمه نانوای یمه نانوای ګرمې ډوډۍ پخوم څه پردی سړی خو نه یم وی چې نانوای خوښه دې نه ده چې درته توشکې او بالښتونه دلته کېږدم او ښایسته چای مې ورته آماده کړم ګوره چې نانوای یمه بالښتونه راته مه یږده ښه قربان دې شمه او زندهبادي زه خلکو ته ډوډۍ ورپخومه څه مفته خبره نه ده او نانوای چې دی هر چېرته تللی شي ځکه چې خلکو پسې رزق ګرځي نانوای صاحب ستا دلیل یوازې تا پخپله قانع کولی شي ما نشي قانع کولی او بل خبره ده چې ستا نانوي ته زه بې له اجازې راشمه ته نه خفه کېږي ته کله راځې زمونږ نانوای ته ته راشئ مونږ نانوای ته خدا او راستي داسې ډوډۍ پخول در باندې زده کړمه چې په کور کې مور درته دعا وکړي دا راته ووایه چې ښاروالۍ کومه نرخنامه در کړې ده په هغې باندې ستاسو طول پوره دی او که نه هسې لګیا نه ځوانه دا راته ووایه زغالې که پخه ډوډۍ دواړه او په طول پوره دی خو دا راته ووایي چې تا ته دا خبرې چا ښودلي سړیه ګوره زه یو تعلیم یافته ځوان یم باید زه له هر څه خبر اوسمه ګوره تعلیم یافته صاحب قربان دې شمه بد تعلیم چې چا کړي دا په هر چي باندې خبرې خدای وکړي چې د تا خبرې بل چا نه اورېدلي خو دې خلکو ته هم لږ نصیحت وکړه که نه دا خلک موږ سره ډېر جنجالونه کوي دا جنجالونه تاسو سره په چشي باندې کوي او بله دا خبره راته وکړه چې ولې کوي خبره دا د ځوانه ګوره د هر یو سړی چې راځي ما ته وایي نانوای صاحب ما ته ګرمه ډوډۍ ما ته ګرمه ډوډۍ وروره زه خو چېرته د چرګوړو ماشین نه یم چې په یو ځل به درته وروره پوه شولې سپک شوه چرګوړي د ماشین نه وباسم خو مونږ ډوډۍ پخوو یوې خوا ته یږدو چې کله د خلکو رشه پش رازیات شي نو بیا یې په هغوی باندې وشو نو په دې کې زه ګرم یم ته راته ووایه وه قربان دې ای نازوانه نازوانه څومره درپسې وګرځېدم وایه د نازوانه دې چا ته ویل په دا خوله دې ووایم دا خولې سره دې لږ پام کوه ښه که نه همدا تا ته مې وویلې که نه ته به مونږ ولې یخې ډوډۍ تېرې مه کوه دا خلک څه وایي ګوره تعلیم یافته صاحب قربان دې شمه ګوره همدغه دغه سړه ډوډۍ چې ده قربان که نه دا چې په دې ماشومانو باندې تېره نه کړو نو لیان خو مونږ نه چې دی دغه سړه ډوډۍ نه اخلي نو په دې کې مونږ څه وکړو مونږ کله کله چې د دوو ګرمو په منځ کې یوه دوه درې دانې سړې خوشي کړو که نه نه نو ته دا شرمېږې نه چې د سړې ډوډۍ په ماشومانو تېرې نه 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 دا زه تا ته لیونی ښکارم لیونی درته ښکارم چې سړې ډوډۍ به زه کور ته وړم ولې یوسم چې تاسو یو نه سئ زه خو یې بیخي نه وړم ځکه زه نانوایم نانوای صاحب تا پخپله دې خبرو کې وي ولې ماشومانو ته سړه ډوډۍ ورکوئ تا ته وایم ګوره ځوانه ګوره دا ماشومانو ته خو مونږ سړه ډوډۍ ځکه ورکوو چې هغوی راشي کور نه پیسې راوړي هغه غریبان خو په دې باندې نه پوهېږي بس ورور یې یوه ګرمه ورته کېږدو او بیا درې دانې یخې ورته پکې خوشي کړو بیا یوه ګرمه ورته کېږدو بیا یو څلور دانې ورته پکې خوشي کړو بس هغه چې کور ته روانې خو خوشحالۍ چې زه کور ته ګرمه ډوډۍ وړم بس څه وکړو همدا زمونږ کار دی نو ګوره نانوای صاحب ګوره تا دا ګوره غلط کار دی ماشومان چې دي ګلان دي ګلان پېژنې او که نه ګوره نه دي ګوره دوکان کې برکت شته نه دي پیسو کې برکت شته او نه دي کاروبار کې برکت شته ولې داسې کوي ماشومان سره ډېر احتیاط کوه ګوره دا زما یو خبره در سره په غوږونو کې یاد لره بس قربان وشرمېږه وشرمېږه شرمېدلي یه وشرمېږه لکه دا شرمېدلي ته مه وایه په شرمو وشرمېږه چاته ونیو بیا به داسې کار نه ځه لاړ شه ځه لاړ شه سلام علیکم وعلیکم السلام قراري ده وایه که نه وروره څه خبره ده وروره قربان دې شم هغه شتمن صاحب خو دې نه دی لیدلی اول ته پخپله څوک یې او کوم شتمن ته ښایي زه خو یاره نه پېژنم وبخه هغه شتمن یادومه چې یو پاکټ مالګه ورکوي او لس ورسره عکسونه اخلي نه یاره زه یې نه پېژنم بلکل دا پېژنم السلام علیکم په خیرونو په خیرونو ګوره خبره صاحب زه دې ښه پېژنم په تلویزیون کې مې لیدلی دا چې دی که نه دا هغه شتمن یادوي زمری یاد که او زمری دا دی راورسېدو قربان دې شمه یاره شتمن صاحب عمر دې ډېر زیات ده ښه همدا اوس مې یادولې دغه ورور سره خو خدای پاک راوست بس یو خو دا غریب چې دي که نه شتمن چې وګوري نو بس بیا همدا لکۍ دي چې پسې ګنډه کوي دا راته وایي خبریال صاحب څه غورې دي بس غورې مرې ښې دي ته ډېرې خبرې کوه اول نزاکت مراعات کوي مړه
په لاره کې م رانیولې یم څه خبره ده څه شی کوئ زه لاړ شم مړه خپل کار وکړئ شتمن یې او کار څه وکړي زه نه پېژنم وبښئ یاره زنده‌باد خبریال صاحب نزاکت دې راته یاد کړ همدې نزاکت ته چې دی که نه پرون چې دی ما یو بوجۍ اوړه واخیستل او 10 دانې مې ورسره پوره واخیستلې نو سړی په ځان بچي مشهوروي په همدې باندې اخر مرستې کوو مرستې قربان دې شم زه هغه نزاکت ته نه یادوم او بل ته کوم شتمني او دلته څه کوي زما خو مغزه راته را خرابه کړه ګډې وډې وایې ګوره ځوانه شتمن یم که نه شتمن شتمن دې ته وي چې چا سره ډېر مال او دولتي ما سره دونه دنیا د دونه چې د تا غوندې چخړو پخړو خلک یې حسابولی هم نه شي هستي ده هستي که شتمنې ځان ته به شتمني اول خو د خبرو ادب زده کړه چې کله هم چېرته ځې اول اجازه اخله بیا خبرې کوه نو ګوره ځوانه نه اجازه خو دغه سپېره لیوني اخیستې وه که نه ځکه زه هم دلته راغللم نور خیر ده زما دپاره شتمن صاحب ته څه مه وایه ما سره مرسته کوي چې مرسته سره کوي نو دلته چشتي پار راغلي مرسته په بل ځای کې ورسره وکړه که نه ګوره دلته خو ځکه راغلي یو چې زه وایم چې زما دا مرسته چې که نه دا ټوله دنیا وویني چې پته ورته ولګېږي چې خان چمبړ خیال چې دی د غریبو خلکو سره مرسته کوي مرسته بیا مننه شتمن صاحب چې خلکو سره خو مرسته کوي هغه که په ناسته وي که په ولاړه وي مننه خبره صاحب ته نه ښه او داسې درته وایم که نه غریبو آفرین دغسې دا خلطه اول واخله لاس کې ځان ښه چمتو که آفرین شتمن صاحب دې کې دي څه شی ای غریبو خبره واوره په دې خلطه کې ډېر څه دي ډېر مواد پکې دي خو اول به د شتمن صاحب سره عکسونه اخلي بیا درته وایم چې په دې خلطه کې څه دي صحیح ده آفرین دغسې غریبه اوس ګوره خبریال صاحب ښه داسې چلو که دا خلطه لکه داسې اوس زه ځان لکه سیلفي د ځان برابر کړم ته داسې شه لږ خوله چینګه که خوله چینګه که آفرین لږ داسې شه لږ د غوږونه چینګ که آفرین ودرېږه ودرېږه د بله خوله لکه داسې چینګه کړک ځه داسې وګوره داسې عکس ته ځان تیار کړه څه ښایسته عکسونه راغله زنده‌باد دي دې ته دا به زه به فیسبوک ته پورته کوم د دې الله خوښوي شتمن صاحب دا راته ووایه دا دومره انځورونه د چشتي پاره اخلي او دا کومه طریقه تا راغېستې ده و قربان دې شمه ګورې دا عکسونه چې دي که نه بیا فیسبوک ته پورته کوم چې خلک یې وویني چې خلکو ته هم پته ولګېږي چې خان چمبړ خیال چې دی لوی زړه لري خلکو سره مرستې کوي هستي ده هستي نو وی نو دا مرسته ته د الله دپاره کوي او که ته د فیسبوک دپاره او د خلکو دپاره وی زه هم د دواړو دپاره یې کوم هم به الله خوشحاله شي او هم به مې خلک په فیسبوک کې وویني چې شتمن صاحب چې دی خیراتونه شروع کړي دي قربان دې شمه هسې شتمن صاحب دا راته په دې پلاستیک کې دي څه شی دا خو ډېر سپک دي آفرین دغسې ښه خبره غریبو واوره په دې خلطه کې چې ده یو پاو ګوړه ده او نیم پاو چې دی په دې کې چې ده بوره ده او همدې تر څنګ چې دی قربان دې شمه او په دې کې یو چکی صابون دی په دې باندې به د خیرنې جرابې مینځي دا دي دا او همدې تر څنګ چې د شنه نسوار هم دي چې ډوډۍ دې وخوړه خړپ وابېچې چې زړه دې لکه ارامه شي خو ښایسته وروره همدې تر څنګ ګرمې پټاسې هم پکې دي شنه چای سره خوره هسې شتمن صاحب دا راته ووایه چې اوړه او غوړي پکې کمه دي نه د خولې خوند دې څنګه دی اوړه او غوړي چېرته دي دا اوړه او غوړي ولې مونږ خاورې وخورو منګوران یو غوړي اوړه خو مونږ کري تاسو کرئ غریبه شتمن صاحب ته دا خلطه بېرته واخله ولې په دې کې یو چکی صابون ده او یو پاو ګوړه ده په غریبانو سره عکسونه پې څو دانې عکسونه تا واخېسته والکه غریبه تا ته وایم راشه که نه په چمړیا په دې کې ګوره ډېر مهم سامان دي شنه نسوار څونه مهم دي والکه مرسته ده پکې چېرته شتمن صاحب اول خو ګوره دا مرسته نه ده د خلکو توهین دی همدغه دپاره دا تا انځورونه اخیستل او فیسبوک ته همدې دپاره یې ورکوي خبریال صاحب ښه ده چې چا ونه لیدم خیر ده که نه بس نور هم بېعزته نه کړي بس د خیر ده چا ونه لیدو چا خو ونه لیدو هېچا هم نه لیدلي خدای په امان لاړم ځه دا کارونو ته خوشحاله یي د جټکي خپرونې زیاتو خوږو او درنو مینوالو سلامونه ستړي مه شئ جوړ په خیر هیله لرم چې ټول به راته ښه اوسئ وختونه به هم په خیر وي نن یو داسې کس ته ښایم چې هغه پوډري دی دا هلته ناست دی نو ده سره به وغږېږو د ده په ژوند به وغږېږو ژوند یې څنګه تېرېږي او دا په خپله څنګه دی السلام علیکم
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام وعلیکم السلام. علیکم ورونه بخیر راغلی. خیر وسی مننه. څنګه یې؟ بوتل راکړه داسې خلکو غوندې معلومیږي. معلومه خبره ده نن ته سبا خلک خو خلک ته خلک صبر وکړه کنه مړه چې خلکو ته خو دې ور وپېژنم کنه. ښه ده وا لکه څه مې پېژنې خو پوښتنه دې کوه څنګه راغلی کنې درنه څه مونږ واړه خلک نه یو ګوره ځان پوهېږه. لیدونکي دې ګوري ښه ته به ورته ځان ور معرفي کړي. تا نوم څه شی دی؟ بس زه وایم ګوره دا ما مه معرفي کوه ښه دا لیدونکي چې کوم دي که نه دا ماته تا نه ښه پېژني چې این جانب څوک دی. لیدونکو دا خو تاسو په خپله پېژنئ چې پوډري دی او ما ته اجازه راکړه چې زه ته یو څو پوښتنې وکړم. یاره زه وایم زه عجیبه سړی یم ښه زه وایم پوښتنې له ما کوي او اجازه چې زه دا د کمرې نه ګوره ښه د دغې کمرې تر شا په میلیونونو خلک ناست دي او تا ویني ته دا څه خبره کوې؟ یاره زه وایم خبریال یم ګوره ستا چې د سترګو م کار پرېښودو ښه سترګې دې کار نه کوي. ګوره ته څه وایې چې د کمرې شاته چې د میلیونونه خلک ناست دي لیونی کمرې شاته خو یو کیمرمین ولاړ دی نورو خو چې نه ټوسنه ډوزو. ګوره تا سره خبرې اړول هېڅ فایده نه لري. را به شو خپلو پوښتنو ته. ګوره خبریاله خوله باندې زه مه غوځئ چا سره خبرې کول فایده نه لري. ته بیا ووایه سړی دا راته ته دلته چیشتې پار راغلی او څه کوې؟ نو زه ته ما نه وینې ړوند دی چې څه کوې دلته ګوره د کور دپاره سامان راټولوم څنګه راغلم او دا راته وایي چې ته دلته څنګه راغلی پیش پړو. ګوره زه د مرکې لپاره راغلی یم چې تا سره مرکه وکړم. ګوره نو چې مرکې لپاره راغلی سړیه خو مرکه دې را سره وکړه. مونږ تجار خلک یو بیا زما تجارت مې خرابېږي. زه وایم څه وایې یاره پروډیوسره زه دفتر ته درشم زه به تا سره خپل عمل وکړم. زه څه رقم کس ته تا رالیږلی یم دنه دا څه رقم سړی دی؟ ګوره خبریال صاحب ګوره په اول سر کې د زما یو څو لینم تعریف وکړو ښه اوس مې پېژنم نه ښه زه درته وایم چې د دې بوتلونو سره سره مې ګوره یو داسې چې دا د چا نه مې یو انرژي م را پټه کړې کنې خو دا ورځ دی بیا د دا زر نه مې ولم. ته غلا هم کوي؟ ګوره خبریال صاحب یو څه نه څه خو به کوو که نه انرژي م ضروري ده چې چېرته را پټه. ته شرمېږې نه چې د خلکو څخه غلاګانې کوې؟ ګوره دې خبرې ته نه تګ جانه ډېر خیال کوه چې شرمېږې نه چې غلا کې. ګوره مونږ خو غلا کوو خو وړه غلا کوو. ته ورشه دغه رسمي او غیر رسمي دفترونو ته ته لږ سر ورښکاره کړه. په رڼا ورځ یې غلا کوي په رڼا ورځ چې درته معلومه شي چې د زیره څو بغېږي ښه. را به شو لومړۍ پوښتنې ته په دې بوتلونو باندې تاسو څه کوئ؟ په دې بوتلونو مونږ څه کوو ناتنګ جانه په دې بوتلونو باندې چې دی مونږ محیط زیست پاکوو. او دې بوتلونو باندې نور څه کارونه کوئ؟ یاره قربان ناتنګ جانه ګوره ښه په دې بوتلونو باندې داسې کار کوو چې مونږ دا بوتلې ته ګورې دا بیا چې دی مونږ بیا چې دی د ګنو والا ته او همدې تر څنګ د ګجرو والا ته د اوبو والا ته ورکوو ښه. او که بیا چېرته ستا غوندې بې نزاکته انسان رابېښ شي که نه نو بیا یې داسې سر ته پرېولو. نو په سر باندې خلک پې ولي دا بد کار نه دی؟ ګوره خبریال صاحب ښه چې چېرته ډب نه یې که نه هلته ادب نه ځان پوهې که شخړو پخړو. ای پوډري وروره زه خبر شوی یم چې تا د کابل ماروالۍ ته ځان کاندید کړی دا رښتیا ده؟ ګوره خبریال صاحب مروالۍ والا چې کوم دي که نه هغوی په بلډوزر باندې کثافات پاکوي او اینجانې مونږ چې کوم یو که نه دا چې دی پلاستیک جدا کوو ډوډۍ جدا کوو او همدې تر څنګ چې د ویښتان او اوسپنه جدا کوو دا په کباړیانو باندې خرڅوو. پاتې شول ورور همدې تر څنګ دغه پوټه کې ژوند د کیلو د مالټو والا دا چې دا بیا په مالدارانو خلکو خرڅوو څوک چې وزې لري پسونه لري ښه دا هغوی ته ورکوو.
او بیا هم دې تر څنګ چې دی پاتې کېږي تشې خاورې او تشې خاورې چې دي دا بیا په ګل پروشانو خرڅوو هغوی پکې ګلان کري دا راته ووایه ډېرې خبرې به نه کې ما ته به نیغ نیغ نه کې بله پوښتنه لرې که لاړ ولې نه لرم ډېرې پوښتنې تا نه لرم دا راته ووایه دا په بوتل باندې دې ولې ویشتم بس ګوره همدلته خو ته ناپوهه راتګ جانې ټیر دې پنچر دی ګوره ته ما خبره واوره ښه په بوتل باندې ویشتل چې دي دا یو اعزاز د اعزاز ښه او که یې نه منې که نه بیا هغه د تېر وخت د مارلمان ویډیوګانې وګوره درته خپله به معلومه شي چې بوتل څونه اعزاز لري شمپړو دا د پوډري ورور فنګر دی سوچ دی او که نه سړیه پوډري وروره دا راته ووایه ډېر جالبه ښکاري دا وګوره ظالمه د خدای چپلکه یو د زنانې اچولې بله د نارینه و پرتوګ دې هم سرچپه اچولې وایي دا خو په سمدا ولې زه بنجارو کم زیارتونه او که نه ګوره بنده د خلک وایي چې حقوق مساوي نه دي ما وی راځه چې نن درته دا ورور حقوق مساوي کې ګوره دا خپه چې ده دغه چې ده د نغمې ده او دغه خپه چې ده دا زما د منګل ده نو سړیه تاسو نه پوهېږئ کور ده چې زه ننوځم دې باندې ننوځم چې غنځم یې وګوره بیرون چې راوځم بیا په دې راوځم زه درنه ځمه لاړمه سړیه ماسخه دې راته خراب کړه ځمه نو څنګه یاره زه وایم څه پوښتنې بس دلته لیونۍ ما نه پوښتنې مه کوه ښه لیونۍ جالبه انسان ته کښېنه تاسو نه ما خبرې نه کښېنم در سره مه کوه پوښتنې ټول عقل دی ما نه زده کوم دلته راځې ما نه پوښتنې کې زه درته وایم زما په مجازاتو کې ګوتې مه ورځه چې زه ورځه زه نه